شونډې دې پاڼې دي ګلاب دې پوره وجل لکې وای دا څه وایي شونډې دې پاڼې دي ګلاب دې پوره وجل لکې جانانه مخ دې یو کتاب دې پوره وجل لکې شونډې دې پاڼې دي ګلاب دې پوره وجل لکې جانانه مخ دې یو کتاب دې پوره وجل لکې او کئی الفاظ ګوري نو صرف هم دا دوه ټکي دي کئی الفاظ ګوري نو صرف هم دا دوه ټکي دي کئی معنی ګوري یو باب دی پوره وجل لکې کئی الفاظ ګوري نو صرف هم دا دوه ټکي دي کئی معنی ګوري یو باب دی پوره وجل لکې او زمې د څنګ هغه یارانو ته بس غلی شومه زمې د څنګ هغه یارانو ته بس غلی شومه ګینې د دې سوال جواب دی پوره وجل لکې ډېره مننه زمې د څنګ هغه یارانو ته بس غلی شومه ګینې د دې سوال جواب دی پوره وجل لکې او څه شعرونه نور دي چې برباد کړو د جنګونو شوله من غېږه خالي برباد کړلو جنګونو شوله من غېږه خالي زه وینم په خوب کې د وطن غېږه خالي او خدایا پښتانه بچي ټول زمونږ مړه کړه خدایا پښتانه بچي ټول زمونږ مړه کړه خدایا درنه غواړم د دشمن غېږه خالي ډېره مننه خدایا پښتانه بچي ټول زمونږ مړه کړه خدایا درنه غواړم د دشمن غېږه خالي او یارانو راته ښکاري چې بورا جانان شهید دی یارانو راته ښکاري چې بورا جانان شهید دی یارانو راته ښکاري د ګلشن غېږه خالي او نوې نظم غزل ویمه چې ارمان که مې په زړه کې سم شدید شي مثلا ارمان که مې په زړه کې سم شدید شي مثلا نو څوک به ذمہوار وي که شهید شي مثلا ارمان که مې په زړه کې سم شدید شي مثلا نو څوک به ذمہوار وي که شهید شي مثلا او بازار لکه مصر به یې په څومره قیمت اخلي بازار لکه مصر به یې په څومره قیمت اخلي که چېرته یوسف مخې ستا خرید شي مثلا بازار لکه مصر به یې په څومره قیمت اخلي که چېرته یوسف مخې ستا خرید شي مثلا او په یو سا راته وایه ته به سکي د زړه بیماره په یو سا راته وایه ته به سکي د زړه بیماره که دا د زهرو جام تاله مفید شي مثلا په یو سا راته وایه ته به سکي د زړه بیماره که دا د زهرو جام تاله مفید شي مثلا او ښه هلته د حسن او د حسین حالت به څه وي ښه هلته د حسن او د حسین حالت به څه وي چې چېرته د یو ملک باچا یزید شي مثلا ښه هلته د حسن او د حسین حالت به څه وي چې چېرته د یو ملک باچا یزید شي مثلا او مقطع شعر دی چې اعزازه ته به ټول عمر له پیر شي د پیرانو اعزازه ته به ټول عمر له پیر شي د پیرانو اعزازه که د دغه پیر مورید شي مثلا